السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یې او چینل به هم سره سبسکرایب کړی وي. ملګرو، په تېره ویډیو کې موږ په دې کار وکړو چې واتساپ بیک اپ څه ته وایي، څه لپاره پکارېږي، کله موږ بیک اپ واخلو او دا کله به ریسټور کړو او دا کوم ځای کې ریسټور کېږي. دا که په لنډو ټکو کې ووایو، واتساپ بیک اپ ستاسو د ټولو ډیټا یو کاپي ده چې هغه د جیمیل اکاونټ په واسطه باندې ستاسو په ګوګل ډرایو کې ساتل کېږي او دا به ریسټور کوو څنګه. نو راځئ ټول په شریکه کار کوو. راشئ ډیټا مو آن کړئ، پلی سټور ته راشئ، واتساپ سرچ کړئ دلته او انسټال باندې کلیک کړئ. منتظر شئ ورسره چې تر څو پورې ډاونلوډ شي. راشئ اوپن یې کړئ. اوس اګری اینډ کنټینیو باندې کلیک کړئ. اوس هماغه موبایل نمبر ورکړئ چې په کوم موبایل نمبر باندې تاسو دا بیک اپ اخیستی که هر څه نمبر یې تاسو هغه نمبر ورکړئ. د هر هېواد چې د هر ملک چې هماغه کوډ ورکړئ. د افغانستان 93 دی، نو ځکه مې 93 ورکړه. ښه، اوس وایي چې همدغه نمبر دی، بیا هم درته وایي چې دغه نمبر دی که نه دی، که دا نمبر یې صحیح ده او که نه مطلب ایډیټ کولی هم شي. اوکې ورکړئ. اوس هماغه کوډ باندې تاسو ته ویریفیکیشن کوډ درلېږي، شپږ عدده کوډ دی، هماغه تاسو ورکړئ دلته. ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ که چېرې مخکې تاسو ورکړی خو غواړئ دننه او که نه یې ورکړی، دا سټیپ به کې بیا نه راځي. ښه ده چې تاسو دا ورکړئ. کنټینیو کوئ، الاو، دا هم الاو. اوس تاسو ته وایي چې دا ریسټور کوئ. که اوس یې ریسټور نه کړئ، مطلب د دې په منځ کې بیا تاسو نشئ ریسټور کولی. ښه ده چې اوس یې ریسټور کوئ. چې کله سکیپ دې کې به تاسو نه وهئ، ریسټور به ووایي. که تاسو وګورئ زما دا ډاونلوډ ریسټورینګ په خپله شروع، ځکه چې ما سره اوس په دې کې صرف او صرف یو جیمیل اکاونټ دی او هماغه اکاونټ دی چې کوم باندې ما دا ریسټور اخیستی و. که تاسو سره جیمیل اکاونټ زیات وي نو بیا تاسو نه پوښتنه کوي. نیکسټ یې کوئ. 2014 میسجونه دي. ښه، اوس وایي که چېرې تاسو دا اوس ریسټور کول غواړئ نو ستاسو خپله ډیټا مصرفېږي او که نه وای فای ته منتظر کېږي نو بیا اوکې که ورته نه اوس ریسټور نه صحیح دی. خپل نوم ورکړئ چې هر څه نوم وي. که تاسو وګورئ دا موبایل دا کوم عکس چې دی دا ما سره موبایل کې نشته دی، خو دا چې کله موږ بیک اپ اخیستی نو دا ټوله ډیټا په هماغه ګوګل ډرایو کې وه، نو ځکه دا عکس یې م راخیستی دی. نیکسټ یې کوئ. ویریفیکیشن کوډ هماغه بیا غواړي، ټو سټیپ ویریفیکیشن کوډ چې بیا یې هم ورکړئ. او کومه ډیټا چې 350 MB ډیټا چې دا ټوله به ریسټور کېږي دلته په بیکګراوند کې. تاسو په دې باندې میسجونه اوس هر شی کولی شئ. ښه خبره دا ده چې کوم جیمیل اکاونټ باندې تاسو د بیک اپ اخیستی هماغه تاسو مخکې نه ورکړئ. که هغه وخت کې م نه یې ورکړی چې کله تاسو ریسټورینګ شروع کېږي بیا تاسو ته وایي چې کوم یو جیمیل اکاونټ دی تاسو په غواړئ چې هغې نه خپل واتساپ ریسټور کړئ. خو ما سره په دې موبایل کې همدا یو جیمیل اکاونټ دی او په همدې مې بیک اپ اخیستی و، نو ځکه ډایرکټ یې د همغې نه ریسټورینګ شروع کړو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې د نور ملګرو سره شریک کړئ. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.